لا تهزن د اندېښنو په ګردابونو کې د هیلو او خوښیو څرک د عربي نړۍ د پیژندل شوي لیکوال دوکتور عايض القرني د شاهکار اثر لا تهزن پښتو ژباړه چې استاد فرید احمد هلال کړې ده زه حکمت ارین درته وړاندې کوم. مخه پکېږه له صبر نه کار واخله. یو شاعر وایي ای زمانې کله تا سره څه نور غمونه وي نو هغه هم راوړه او پر ما یې انبار کړه. متنبي وایي زمانې دومره غمونه راکړل چې زما زړه د غشو په پرده کې راونغښت. اوس چې غشي راځي نو پر غشي لګیږي او ماتیږي. ابوالمظفر الابیوردي وایي زمانه زما لپاره ناشنا شوه او په دې نه پوهیږي چې زه عزتمن یم او د زمانې د پښو په پرتله سپک نه یم. زمانه د خپل تیریو زور راښیي او زه ورته خپل زغم. له عزت سره د وربشو ډوډۍ او کېږدۍ یعنې خیمه تر هغه قصر او ماڼۍ زر ځلې غوره ده چې بې آبي پکې وي. د مهنتونو په زوال کې بیړه نه ده پکار، کیدای شي لا پسې زیات شي. وقفه. ژباړه د الله تعالی له رحمته مه نهیلې کېږئ. ژباړه د الله تعالی له رحمت نه یوازې بېلارې خلک نهیلې کېږي. ژباړه مه خپه کېږه، الله تعالی له موږ سره دی. یو شاعر وایي کله چې دوی تا ته د دنیا صفت شروع کړي چې ته د دنیا له مزاج سره اشنا نه اوسې نو په همدې کې ستا ګټه ده. کتاب ښه ملګری دی. د نیکمرغۍ د ترلاسي یوه ډیره مهمه وسیله د کتاب مطالعه ده. جاهز په دې اړه داسې وایي کتاب یو داسې خوږ او خواخوږی ملګری دی چې نه دې کبرجن کوي، نه دې خفه کوي او نه دې په نیمه لار کې پرېږدي. یو داسې ملګری دی چې نه در نه څه غواړي، نه درته دروغ وایي، نه در سره دوکه ټګي او خیانت کوي، نه دې په چاپلوسۍ مال هضموي او یو داسې ګاونډی دی چې تر تا مخکې کېدل هم نه غواړي. کتاب لوستنه خوښي زیاتوي، ذهن تیزوي او ژبه پاکوي، زړه ډاډمنوي او سینه پراخوي. کتاب د شپې ورځې سفر او د هزار ملګری دی. دا هماغه یوازینی ښوونکی دی چې که ورته اړ شوي نو له پلوی دې لاس نه اخلي. کتاب د وزګار وخت د ډکولو لپاره تر ټولو غوره وسیله ده او پر دې سربیره دنیوي او دیني چارې پرې ښې سمبالیږي. ابو عبیده وایي محلب به خپل وصیت کې زامنو ته ویلي و چې په بازارونو کې یوازې په 2 ځایونو کې تم کېدی شئ. لومړی چیرته چې خواړه تیاریږي، دویم چیرته چې کتابونه پوښل کېږي او جوړیږي. یو ملګري راته کیسه کوله چې د یو شامي عالم په وړاندې مې یو داسې کتاب ولوست چې د غطفان کارنامې پکې وي. هغه راته وویل چې کارنامې له منځه تللي خو په کتابونو کې لا هماغسې خوندي پاتې دي. حسن الولي وایي ما 40 کاله له کتاب سره ټینګه ملګرتیا کړې. ابن الجهم وایي کله که بې وخته را باندې خوب یرغل کړی نو له کتابه مې مرسته غوښتې او هغه مې ښه کلکه پلوي او ملاتړ کړی. تر ټولو ستر عظیم او شریف کتاب قرآن کریم وایي ژباړه دا یو کتاب دی چې تا ته درلیږل شوی دی. نو ای محمده ستا په زړه کې د له ده نه څه اندېښنه نه وي. د ده له نازولو نه هدف دا دی چې ته د ده په وسیله یعنې منکران وویروي او د مؤمنانو لپاره یادونه وي. د کتاب لوستنې ګټې: لومړی وسوسې، غمونه او اندېښنې له منځه وړي. دویم په باطل کې د وردننه کېدو مخه نیسي. دریم عقل ته وده ورکوي او زړه پاکوي. څلورم د کتاب په مرسته د خلکو د تجربو او د علماو له استنباطاتو څخه لاسته راوړنې کیږي. پنځم کتاب داسې ستر واعظ دی چې ایمان قوي کوي. شپږم د علومو د استدراک لپاره ډیره ښه ملکه ده. اووم ذهن، زړه او وخت درې واړه پلوي او ساتنه کوي. اتم د عالم لمن پراخوي او د معلوماتو پانګه زیاتوي. نهم د بیکاره خلکو له ناستې ولاړې دې ساتي. لسم تیروتنې د اصلاح کوي، فصاحت او بلاغت در په برخه کوي. 11 د خبرو پر فهم، د عبارت پر هدف، د جملو پر مدلول او حکمت باندې د پوهېدو رسوخ منځته راوړي. د یو شاعر په وینا د الفاظو او معانیو پر موخه پوهېدل تر ټولو ډیر خوندور کار دی، نه پر خوړو او اوبو د خېټې ډکول. وقفه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ناروغ شو. خلک یې پوښتنې ته راغلل او ورته ویل طبیب درته راولو. طبیب کتلی یم. څه یې درته وویل؟ ویل چې زه هماغه کار کوم څه ته چې اراده وکړم. مه خفه کېږه، دلته یوه بله ننداره، بل ژوند او بله ورځ هم شته چې الله تعالی پکې مخکیني او وروستني خلک ټول راټولوي. د چا که په دنیا کې مال سلب شوی وي نو په آخرت کې به یې ترلاسه کړي. چا که دلته پر چا تیری کړی وي هلته به یې عذاب وګالي. یو جرمنی فیلسوف کانټ وایي د نړیوال ژوند ډرامه همدلته پای ته رسیږي. نو ارومرو موږ باید یوې بلې نندارې ته سترګې په لار شو، ځکه موږ په دې نړۍ کې ظالم او مظلوم دواړه ولیدل خو انصاف مو ونه لیده. غالب او مغلوب مو هم ولیدل خو غچ اخیستل مو ونه لیده. په کار د یوه داسې نړۍ هم ووینو چې هلته عدالت هم وي او انصاف هم. شیخ علي طنطاوي د تعلیق پر بنسټ وایي د دغه فیلسوف پورتنۍ وینا ضمناً د قیامت په ورځ اعتراف کول دي.
د یو شاعر په وینا کله چې وزیر، کاتبان او قاضیان لیوي مخې ظالمان وي، نو د اسمان د قاضي له لوري د ځمکې د دغه ډول قاضیانو لپاره تباهي بیا هم تباهي او بیا هم تباهي ده. الله تعالی فرمایي ژباړه نن ورځ به په چا ظلم ونشي او الله تعالی ډیر ژر حساب کوونکی دی. نړیوالې خبرې. روبرت لویس سټیفن لیکي هر انسان د یوې ورځې تر پای له ګران نه ګران کار کولی شي او خوښ هم پاتې کیدی شي، چې همدغه د ښه ژوند مفهوم دی. یو بل فیلسوف وایي ستا ژوند فقط یوه ورځ ده، پرون تیر شو او سبا لا راغلی نه دی. سټیفن لیکوک وایي کوچنی وایي چې کله هلک شم، هلکی وایي چې کله زلمی شم، زلمی وایي اوس نو زه واده کوم. ښه نو تر واده وروسته بیا څه کول پکار دي؟ او تر دغو ټولو پړاوونو وهلو وروسته نو بیا څه کول پکار دي؟ کله چې وخت تیر شي نو هله پرې سړی پوه شي چې ډیر ارزښتمن شی مو له لاسه ورکړی. همدغه د هغو خلکو حال دی چې د توبې په ویستو کې نن او سبا کوي. په سلفو کې یو عالم وایي زه تاسې د صافیا ډیر ژر له توري څخه ویروم، ځکه دا یوه داسې کلمه ده چې تل یې د خیر او اصلاح چارې ځنډولې دي. الله تعالی فرمایي ژباړه پرېږده دوی چې وخوري، وڅښي، خوندونه واخلي او دروغجنې هیلې په هیره کې واچوي، ډیر ژر به دوی ته معلومه شي. فرانسوی فیلسوف مونین وایي زما ژوند بدمرغیو ډیر چتل کړی او کله یې هم له ترحم څخه کار نه دی اخیستی. دانتي وایي نننۍ ورځ بیا نه راځي، زه وایم تر دې هم قوي او ښه خبره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره ده چې فرمایي ژباړه داسې لمونځ وکړه ګواکې همدغه ستا وروستی لمونځ دی. مشهور هندی ممثل او ډراما لیکونکی خالد آسالیکي سباون ته سلام دغې ورځې ته وګوره، ځکه چې دا ژوند دی. د ژوند په دغه لنډه موده کې به ستا د وجود بیلابیل حقیقتونه ترلاسه شي، د نمو، نعمت، ښه کار، د بري زیری، ځکه چې تیر شوی پرون یو خوب و، راتلونکی په تمه خوړل کیږي. له همدې امله همدغې نننۍ ورځ ته ځیر شه چې همدغه د سباون سلام دی. له ځانه دغه پوښتنې وکړه، په تیر او راتلونکي پسې سپینېږي دروازې وتړه، د همدغې ورځې په لحظو کې ژوند وکړه او ځان وپوښته چې آیا نننی ژوند د راتلونکي په اړه له اضطراب او اندېښنو څخه ژغورلی شم؟ آیا خپل نن د تیرو ترخو په رایادولو تریخه او بېخونده کړم؟ آیا سهار وختي د دې لپاره راپورته شوی یم چې د 24 ساعتونو په اوږدو کې له دغې ورځې څخه ګټه واخلم؟ آیا دقیقو په حساب می د دغې ورځې له ژوندانه څخه ګټه پورته کړې؟ دغه چارې به کله پیلوم؟ نن، سبا او که په راتلونکي کې؟ ځان وپوښته چې داسې کومه پیښه رامنځته شوې چې ته پر هغې ځورېدلی نه اوسې او تر دې ناوړه پیښه بله کومه کیدلی شي؟ د دغه ډول پیښو زغملو ته ځان چمتو کړه. غم او اندېښنه ځواکمني له منځه وړي او بدن له ګواښونو سره مخ کوي. دوکتور الکسس کیرل چې په طب کې د نوبل جایزه اخیستې وایي هغه کارګران ډیر ژر مري چې پر ستونزو غور نشي کولی. زه وایم هر څه د الله تعالی په تقدیر پورې اړه لري، خو د کارل خبره له دې پلوه سمه ده چې غمونه او اندېښنې د ژوند لپاره ناوړه ګواښونه دي. غمونه ټپونه شڼوي. دوکتور جوزف اف مونټیګیو په خپل کتاب عصبي ستونزه کې وایي ټپ له دې امله نه رامنځته کیږي چې څه خورې، بلکې له دې امله رامنځته کیږي چې تا څه خوري. متنبي وایي غمونه او اندېښنې انسان ډنګروي او بې وخته یې زړوي. دوکتور ایدرو بودولسکی په خپل کتاب قلق پرېږده او د افضل خوا ته ولاړ شه کې لیکي قلق پر زړه څه اغیز کوي. د وینې فشار له همدې امله رامنځته کیږي، د رومانتیزم ناروغي رامنځته کوي او داسې نور. دوکتور کارل مانینګر د رواني ناروغیو متخصص په خپل کتاب انسان د خپل ځان پر ضد کې وایي دوکتور مانینګر تا ته له اضطرابه د ځان ژغورنې په اړه هیڅ هم نشي درکولی، بلکې یو بوږنونکی راپور درکوي چې موږ خپل بدنونه، عقلونه او فکرونه څه ډول د اضطراب او اندېښنو ښکار کړل. فرانسوی فیلسوف مونتین وایي زه ستاسې ستونزې په خپل لاس هوارول غواړم، نه په زړه او ځیګر سره، لکه د پښتو متل دی چې له زړه نه د پښو تڼاکې ښیي. دوکتور راسل سیسل د کورنل پوهنتون له طب پوهنځي نه د مفاصلو او بندونو د التهاب او دردونو په اړه 4 لاملونه په ګوته کوي: ناکام واده، مادي اضطراب او اندېښنې، نفسي اضطراب او تنهایی، حقارت او حسد. دوکتور ویلیام مالک کوینګل د په امریکا کې د غاښونو د ډاکټرانو اتحادیې ته په وینا کې داسې وویل اضطراب، اندېښنه، ویر او خوف امکان لري چې په بدن کې د کلسیم په خپرولو کې رول ولوبوي او د غاښونو د تلف کېدو په لور منتج شي. خپلې معاملې په ډاډه زړه حل کړه. ډیل کارنیګي وایي په جنوبي سیمو کې زنګیان او چینایان ډیر لږ د زړه پر ناروغیو اخته کیږي او د دې لامل همدا دی چې دوی خپلې چارې په ډاډه زړه سرته رسوي. هغه امریکایان چې انتحار کوي د دوی شمیر د هغو کسانو په پرتله ډیر زیات دی چې د 5 غټو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دا یو تریخ حقیقت دی، ښایي ډیر خلک به یې ونه مني. د خپل رب په اړه ښه اټکل ولره. ویلیام جیمز وایي الله تعالی زموږ ګناهونه بخي، خو زموږ اعصاب هیڅکله هم داسې نه کوي. ابن الوزیر په خپل کتاب العواصم او القواسم کې لیکي د الله تعالی رحمت ته سترګې په لاره کېدل د بنده لپاره د امیدونو ټولې لارې پرانیزي او د الله تعالی پر اطاعت باندې یې کلکوي او د ثوابي چارو په سرته رسولو کې مرسته کوي. زه وایم دا سمه خبره ده، ځکه چې ځینې نفسونه د الله تعالی له ذکر، توبې او عفوې څخه په بل څه نشي اصلاح کېدلی. کله دې چې خیالات زوروي. تامس هرسن وایي له تفکر څخه د تېښتې لپاره هیڅ داسې وسیله نشته چې انسان ورته پناه یوسي، خو د یوه ګټور عمل په اړه فکر کول فکر اداره کوي. له مثبت او جوړونکي نقد نه مه ویرېږه. اندریا مورو وایي هغه څه چې زموږ له شخصي غوښتنو سره سمون خوري موږ ته حقیقي ښکاري او تر هغې پرته پر نور څه موږ غوسه کیږو. زه وایم هو، نقد او نصیحت هم داسې وي، زیاتره داسې وي چې موږ خپله ستاینه خوښوو، هغه که پر باطله هم وي او تنقید ته په بده سترګه ګورو، که څه هم پر ځای او سم وي چې دا لوی عیب دی. الله تعالی فرمایي ژباړه کله به چې دوی الله او د هغه رسول ته راوبلل شول چې د هغوی ترمنځ پریکړه وکړي، ناڅاپه له دوی څخه یوې ډلې به سرغړونه وکړه. ویلیام جیمز وایي په کومه ورځ چې کومه پریکړه وشي نو په هماغه ورځ یې پلي کول پکار دي چې په دې توګه به یې په کلي توګه غم خلاص شي. یو شاعر وایي د کمزوري ارادې خاوند به ټول عمر لالهاندوي، نه به کامیابي په لاس ورځي او نه ناکامي. یو بل شاعر وایي که ته د رای او نظر خاوند یې نو د عزیمت خاوند هم اوسه، ځکه چې دوه زړه‌توب د رای او نظر لپاره ناوړه پایلې رامنځته کوي. الله تعالی فرمایي ژباړه د هغو پر ژبه خو د اطاعت اقرار او ښې خبرې دي، خو کله چې غوڅ حکم ورکړ شو که په هغه وخت کې د الله تعالی سره په خپله ژمنه کې د هغو رښتینولي ثابته شوې وای نو د هغو لپاره ښه وه. د اریانتیا پر ځای کار وکړه. د هارورډ پوهنتون استاد دوکتور ریچارډ کابوت په خپل کتاب انسان باید څنګه ژوند وکړي کې لیکي زه د یو طبیب په حیث هغو ناروغانو ته چې د شک او دوزړتوب په رنځ اخته دي نصیحت کوم چې کار وکړي او پر ځان باور ولري. جورج برنارد شو وایي د بدمرغۍ راز په همدې کې دی چې کله تا ته څه وخت په لاس درشي نو په هغې کې د خپلې بدمرغۍ او نیکمرغۍ په فکرونو کې اخته شي، سره له دې چې په دغه اړه فکر کول مهم نه دي، بلکې مهمه دا ده چې باید په کار کې بوخت اوسئ، ځکه چې د بوختیا په دغه صورت کې وینه په بدن کې جریان پیدا کوي او عقل په تفکیر کې او همدغه د ځمکې پر مخ تر ټولو ښه او اسان درمل دي. ډېری خپرونې صحت او حقیقت نه لري. هندي نژاد جنرال جورج کورک د امریکا په تاریخ کې د غستر هندي جنګیالي د خپلو یادښتونو د کتاب په 28 مخه کې داسې لیکي د هندوانو د اندېښنو او ګډوډۍ بنسټي لاملونه د هغوی ناوړه تخیلات دي چې هیڅ حقیقت نه لري. د کولمبیا پوهنتون استاد هوکس په دې اړه وایي د ځمکې پر مخ هر درد دوا لري او یا یې نه لري، که یې لري نو کوښښ وکړه چې ترلاسه یې کړي او که نه یې لري نو بیا ارزښت مه ورکوه. نرمي انسان له ډیرو ستونزو ژغوري. یو جاپانی استاد خپلو شاګردانو ته وایي انحنا او ښکته کېدل د صفصاف ورتوالی لري او بیخي مقاومت نه کول له بلوط نومي ونې سره مشابهت دی. په حدیث کې راځي چې مؤمن هماغه نرم بوټي ته ورته دی چې باد یې ښي او کیڼ لور ته اړوي راړوي، خو ماتولی توپان هم نشي. ژباړه دا هر څه د دې لپاره دی چې تاسې ته که هر زیان وي چې پر هغه باندې زړه ماتې نشئ او څه چې الله تعالی تاسې ته درکوي پر هغه ونه غوړېږئ. الله تعالی داسې خلک نه خوښوي چې خپل ځان لوی شی ګڼي او وویاړېږي. دوکتور بول براندوني ودرېد، د شیدو ګیلاس پر ځمکه وویشته، ویل په تویو شیدو پسې مه ژاړه، او دا ټول منلې خبره ده چې څه په حقیقت کې نه وي هغه نه ترلاسه کیږي. آدم علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل د یو داسې شي په اړه ما ملامتوي چې الله تعالی زما په اړه زما تر پیدا کېدو 40 کاله وړاندې لیکلي وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې اړه داسې فرمایي. ژباړه د دلیل له پلوه آدم علیه السلام پر موسی لاس بری شو، په ځان کې نیکمرغي ولټوه. انګلیسي شاعر ملتون وایي عقل پر خپل ځای کولی شي له جنت نه دوزخ او له دوزخ جنت جوړ کړي. متنبي وایي د علم او عقل خاوندان په نعمتونو کې هم بدمرغه دي، سره له دې چې جاهل په خپله ناپوهۍ کې چې دغه یوه ستره بدمرغي ده خو بیا هم نیکمرغه دی. ناپلیون په سانت هلینا کې وویل ما په خپل ژوند کې 6 ورځې نیکمرغي هم نه ده لیدلې. هوشام بن عبدالملک وایي ما ته په ټول ژوند کې 14 ورځې نیکمرغه ښکاره شوې. نامتو عالم او زاهد سعید بن المسیب وایي شکر دی چې دوی زموږ لور ته راتښتي او موږ د دوی لور ته نه ورتښتو.
پیاوړی خطیب او عايض ابن سماک د هارون رشید په دربار کې حاضر شو. نو هارون رشید تږی شو او اوبه یې وغوښتلې. نو ابن سماک ورته وویل چې که دغه اوبه در څخه ایثار کړای شي نو دې ته چمتو یې چې خپله نیمه پاچاهي ورکړي؟ هغه ورته وویل هو. کله چې اوبه وڅښلې نو ابن سماک ورته وویل که د دغو اوبو وتل له تا څخه ایثاري کړی شي نو آیا دې ته چمتو یې چې د خپلې نیمې پاچاهۍ په بدل کې اخراج کړي؟ هغه وویل هو. ابن سماک ورته وویل نو بیا نو په داسې پاچاهۍ څه چې د یو غړپ اوبو هومره ارزښت هم نه لري. د ختیځ شاعر علامه اقبال وایي له ایمان پرته ایمان نشته. د دینداري په نشتوالی کې د جهان نشتوالی دی. امرسون د خپلې مقالې پر ځان باور کې لیکي چې سیاسي مرسته د ناروغۍ درملنه د مزدورۍ ډیرښت یا د نیکمرغو ورځو راستنېدل دغه یو یې هم تا ته ډاډمني نشي دربښلی. ډاډمني په همدې کې ده چې پر ځان باور وکړه. وقفه. مه خفه کېږه ځکه خفګان دي په تیر غمجنوي له راتلونکي دي ډاروي او نننۍ ورځ دي له لاسه وباسي. مه خفه کېږه ځکه خفګان پر زړه برید کوي، پر تندي ګونځې جوړوي او هیلې خاورې کوي. مه خفه کېږه ځکه په خفګان دي دښمن خوشحالیږي، دوست خفه کېږي او حقایق در باندې ګډوډېږي. مه خفه کېږه ځکه خفګان له قضا سره سرجنګي، له تقدیر سره جګړه او له انسانیت نه سرغړونه ده. مه خفه کېږه ځکه په خفه کېدو ورک شاید نه ترلاسه کېږي، نه پرې مړی را ژوندي کېږي او نه د تقدیر پرېکړه بدلون کولی شي. چې پر الله تعالی باوري یې نو مه خفه کېږه. ایمان د خوښۍ او نیکمرغۍ راز دی. شکونه او شبهې لویه بدمرغي ده. ما ډیر داسې قهرمانان لیدلي چې زړونه د ایمان له رڼاګانو څخه بې برخې دي. نو ژبو یې د اسلامي شریعت په اړه د سرغړونې په درشل ودرولي دي. ابوالعلا المعری د شریعت په اړه وایي په شریعت کې تناقض دی، موږ باید د هغې په وړاندې سکوت غوره کړو. امام رازي وایي د عقلونو د اقدام پای سرغړونه ده. جویني وایي ما ته جوته نه شوه چې الله تعالی چیرته دی، زه همدې په حیرانتیا کې غورځولی یم. ابن سینا وایي کارنده عقل پر کائناتو اغیز خندي. ایلیا ابو مازی وایي زه راغلی یم خو خبر نه یم چې له کومه ځایه راغلی یم، خو کله چې مې لار لیدلې نو تلل مې پرې پیل کړي. او داسې نورې ویناوي چې څه یې حق ته نږدې او څه یې له حقه بیخي لرې دي. خو زه پر دې حقیقت پوهېدلی یم چې د چا ایمان پیاوړی شو هغه نیکمرغي ترلاسه کړه او څوک چې په شکونو او شبهو کې پرېوت بدمرغه شو. د سرغړونکو دغه وروستۍ طرحې د همدغو تورو زیږنده ده چې د تاریخ د ستر سر غړان فرعون له خولې راوتلې چې الله تعالی ورته داسې اشاره کړې. ژباړه زه له ځانه پرته ستاسې کوم بل خدای نه پیژنم. دغه راز وایي ژباړه زه ستاسې تر ټولو لوی رب یم. د دغو باطلو افکارو او د هغې د اغیز په اړه الله تعالی فرمایي. ژباړه بلکې تاسې داسې وګڼله چې پیغمبر او مؤمنان به خپلو کورونو ته بیرته هیڅکله راونشي ګرځېدلی او دغه ګمان ستاسې په زړونو ډیر ښه ولګېده او تاسې ډیر بد ګمان وکړ او تاسې سخت بد باطنه هلاکېدونکي خلک یاست. دغه راز فرمایي. ژباړه خو یوه بله ډله چې هغې ته یوازې همدې خپلې ګټې ارزښت درلود د الله په باب یې رنګارنګ جاهلانه انګېرنې کولې چې سر تر پایه د حق خلاف وي. دا خلک اوس وایي چې آیا د دې کار په سرته رسولو کې زموږ هم څه برخه شته؟ دوی ته ووایه د هیڅ چا پکې هیڅ برخه نشته. د دې کار ټولې واکمنۍ د الله تعالی په لاس کې دي. جیمز آلن وایي هر هغه څه چې انسان د هغې د تحقیق لپاره کوي هغه په مباشر ډول د هغه د ځانګړیو افکارو پایله وي. انسان کولی شي پورته شي، بری او د اهدافو تحقیق د افکارو په ترڅ کې سرته رسیږي او که دغه هر څه شاته وغورځوي نو ضعیف او ناکام دی. د دغسې یو صادقانه فکر په اړه الله تعالی فرمایي. ژباړه ای پیغمبره که ګټه بې کړاو ولاسته راتلی او سفر اسانه وی نو هغوی ارومرو په تا پسې تلو ته چمتو کېدل، مګر پر هغو خو دا لاره ډېره ستغه شوه. اوس هغوی پر خدای قسمونه خوري او وایي چې که موږ تلای شوی نو ارومرو به له تاسې سره تللي وه. هغوی په خپله خپل ځانونه په هلاکت کې غورځوي. الله تعالی ښه پوهیږي چې هغوی دروغجن دي. دغه راز فرمایي. ژباړه که الله تعالی دا ګڼلی وای چې په دوی کې یو څه ښه توب هم شته نو ارومرو به یې دوی ته د اورېدو وس ورکړی و. خو له ښه توب نه پرته که یې دوی اورولي وای نو په بې پروایي سره یې ورڅخه مخ اړوه. دغه راز فرمایي. ژباړه د هغو د زړونو حال هغو ته معلوم دی، له دې امله یې پر هغو ډاډینه نازله کړه. پر وړو وړو خبرو مه خفه کېږه. په نیکانو کې یو تن له وږي زمري سره پنجرې ته واچول شو، خو الله تعالی نجات ورکړ. چا وپوښت چې دغه وخت تا څه فکر کوو؟ هغه په ځواب کې وویل چې دغه وخت زه په دې فکر کوم چې د زمري لاړې به پاکې وي او کچټلې. او علما په دې اړه څه وایي؟
یو شاعر وایي کله چې اتلان د تیرو غشو څخه ویریږي نو دغه وخت زه الله تعالی را په زړه کړم او د دنیا ټول خوندونه شاته وغورځوم. الله تعالی د صحابو ترمنځ هم د مقاصدو له پلوه درجه بندي کړي، لکه چې فرمایي ژباړه له تاسې څخه ځینې خلک د دنیا غوښتونکي وو او ځینو د آخرت هیله لرله. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي د انسان ارزښت د هغه له همت څخه څرګندېږي. یو حاکم وایي د یو سړي د اهتمام او زړه راښکونتیا په اړه ماته خبر راکړئ، زه به درته ووایم چې هغه څه ډول سړی دی. د یو شاعر په وینا چې وایي که چا څړځایونو ته د ورتلو هڅه کړې نو الله تعالی هلته رسولی، او که چا یې اطرافو ته د ورتلو هڅه کړې نو اطرافو ته یې رسولی. یو بل شاعر وایي دغه خلک له خپلو سورلیو او جامو سره راغله او موږ له پاچایانو سره یو ځای په زولنو تړلي راغلو. یوه کښتۍ په سمندر کې واوښته، یو عابد اوبو ته له رسیدو سره سم په اوداسه لاس پورې کړ. چا ورته وویل چې دا ولې؟ هغه وویل چې په اوداسه مړ شم. یو شاعر وایي ستا پر حال خوښي ده ځکه چې په لاسونو کې دی ولچک پراته دي، بیا هم خپل رب یادوي، مګر ستا تر بڼو پورې در ورسید خو سترګې دي هم ونه رپولې. امام احمد رحمه الله د مرګ په پنجو کې نښتی و، خلکو اودس ورکاوه نو هغه خپلې ږیرې ته په اشارې سره وویل چې زما ږیره خلال کړئ، یعنی ګوتې پکې ووهئ. ژباړه په پای کې الله تعالی هغو ته د دنیا ثواب هم ورکړ او له هغه نه غوره ثواب یې په آخرت کې هم ور په برخه کړ. بخنه او تیریدنه انسان دې ته نه وایي چې له سره تیر نه وځي او یا به غلطي ترې نه کیږي، بلکې انسان دې ته وایي چې تیر وځي به خو د خپلو تیروتنو د اصلاح په فکر کې به وي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د آدم علیه السلام ټول بچي یعنی انسانان تیروتونکي دي، خو غوره تیروتونکي هغه دي چې پر خپلو تیروتنو توبه وباسي. او له تیروتنو نه خلاصون یوه ناشونې خبره ده، خو د یوه چا غلطۍ له پامه غورځول د عزت او درنښت لامل دی. شکسپیر وایي د دښمن لپاره د اور داسې لمبه مه بلوه چې خپله هم پکې وسوځېږي. یو کس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې زه به تا ته داسې کنځا وکړم. هغه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ستا دغه کنځاوي له ما سره قبر ته نه درومي، بلکې له تا سره به ستا قبر ته ځي. ګوره دومره جلیل القدر صحابي او د اسلام لومړي خلیفه د هغه کس دومره غټې بد اخلاقي ته ونه کتل. یو شاعر وایي دردمنو سترګو ته ووایه ډېرې داسې سترګې شته چې مطلع صفاوي او که ګرجنه، خو دوی لمر لیدلی شي، کتلی شي. د هغو سترګو په اړه چې الله تعالی یې بصیرت اخیستی وي له تسامح نه کار واخله چې نه یې پرانیستلی او نه یې راټولولی شي. یو چا سالم بن عبدالله بن عمر تابعی عالم ته وویل چې ته ډیر بد سړی یې. هغه ورته ووی بس هم تا وپیژندم. یو امریکایي ادیب وایي کوتکونه او تیږې زما هډونه ماتولی شي خو کلمات او خبرې ماته هیڅ زیان نشي رسولی. یو سړي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ارومرو به ستا د جګړې لپاره ځان چمتو کړم. هغه ورته په ځواب کې وویل چې اوس دې ایله کار وموند. جنرال ایزنهاور وایي کوم خلک چې موږ نه خوښوو د هغو په اړه فکر کول د وخت ضایع کول دي. غوماشي د خرما ونې ته وویل چې بس دی درنه الوزم او تا پرېږدم. خرما ورته وویل چې زه دې په ناسته نه یم پوه شوی، نو پر الوتو به دې څه پوه شم، او ستا ناسته ماته څه ګټل او الوتل دې څه زیان را رسولی شي. له همدې امله الله تعالی په قرآن کریم کې له بېګټې چارو نه د سلام په کولو د تېرېدنې امر فرمایلی دی. ژباړه او که جاهلان یې مخې ته راشي نو سلام ورته کوي. حاتمي طایی وایي د شریف او سخي سړي تېروتنې د هغه د شرافت او سخاوت له امله بخم او د رزیل او سپک سړي له ښکنځلو نه د خپل شرف او عزت لپاره مخ اړوم. الله تعالی سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه او د رحمان بندگان هغه دي چې د دروغو شاهدي نه وایي او که پر کوم بابیزه شي ورشي نو د شریفو انسانانو په څیر ورڅخه تېرېږي. کنفوشیوس وایي غوسناک سړی تل له زهرو ډک وي. په یو حدیث کې راغلی چې غوسه د اور سکروټه ده. شیطان په 3 وختونو کې پر انسان یرغل کوي: د غوسې پر مهال، د شهوت پرستۍ پر مهال، د غفلت پر مهال. نړۍ له همداسې خلکو ډکه ده. روماني امپراتور او د حکمت پو مارکوس او یولیوس یو ورځ وویل نن ورځ به زه له یو شمیر داسې خلکو سره مخ شم چې ډیر غږیږي، پر ځان مین او مغرور دي، خو زه ځکه نه خپه کېږم چې دنیا له همداسې خلکو ډکه ده. ارسطو وایي مثالي سړی د داسې چارو په انجامولو خوښیږي چې د نورو په ګټه وي او په دې ورته ځان ښه نه ښکاري چې نور خلک د ده کار وکړي، او لامل یې دا دی چې له نورو سره ښېګڼه کول د سرلوړۍ دلیل دی او د نورو په تمه کېدل د ناکامۍ نښه ده. بس چې یوه مړۍ ډوډۍ، یو غړپ اوبه او جامې لري نو مه خپه کېږه،
لکه د اطلس په سمندر کې یوه بیړیوان لارورکه کړه او 21 ورځې لالهانده و. کله چې نجات ترلاسه کړ نو خلکو د دغې عبرتناکې پیښې او تجربې په اړه وپوښت. هغه وویل چې له دغې ترخې تجربې نه مې د ادرس واخیست چې پاکې اوبه او پوره خواړه در سره وي نو بیخي غم مه کوه. چا څومره ښه ویلي چې ژوند فقط یوه مړۍ ډوډۍ یو ګوټ اوبه دي او نور چې څه دي هغه اضافه دي. ابن الوردي وایي د کسرا پاچاهي هم یوه مړه ډوډۍ او یو ګوټ اوبو ته اړتیا لري. جوناتن سویفت وایي د نړۍ تر ټولو ستر ډاکټران له رحم، ډاډ او خوښۍ څخه عبارت دي. یعنی له خوښۍ او ډاډمنۍ سره لږ خواړه کارول ښه علاج دی. له ازمیښتونو مه ویریږه، ځکه همدغه ازمیښتونه کله ناکله لورینه هم کیدای شي. دوکتور سامویل جانسن وایي د هرې پیښې مثبت او ښه اړخ ته ځیر کېدل تر دې غوره دي چې د یوه کال په اوږدو کې هره ورځ ډېرې پیسې ترلاسه کړي. الله تعالی فرمایي ژباړه: آیا دوی نه ګوري چې هر کال یو 2 ځلې په ازمیښت کې اچول کیږي خو په دې سره بیا هم توبه نه باسي او نه کوم درس اخلي. ماویه وایي حلیم هغه څوک دی چې تجربه ولري. ابو تمام د افشین په اړه وایي د الله تعالی څومره نعمتونه له هغه سره و خو داسې بریښېده چې هغه په ناشنایۍ او زولنو کې ژوند کاوه. په سلفو کې یو تن یو شتمن ته وویل: زه ستا په اړه یوه لورینه ګورم. هغه په شکر رایساره کړه. انسان خپله یو کوچنی نړۍ ده. که ته د پلانکي او پلانکي په څیر نه یې نو باک نه کوي ځکه چې ته یو جلا څوک یې. دوکتور جیمز ګورډن کلیګي وایي دا خبره چې ته یو جلا او ځانګړی شخصیت یې دومره زړه او لرغونې ده څومره چې بشري تاریخ لرغونی او زوړ دی. یو بل حکیم وایي انسانه ته په خلقت او پیدایښت کې یو ځان ته شی نه ته چاته ورته یې او نه تاته څوک ورته دي ځکه چې د کائناتو خالق دغه امتیاز یوازې تاته در بخلی. الله تعالی سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه: په حقیقت کې ستاسې هڅې په بیلابیلو ډولونو سره دي. د ماشوم د روزنې پر سکالو یا انګلوپیټر 14 کتابونه او په زرګونه مقالې لیکلي دي. دی وایي تر هغه بل بدمرغه نشته چې پردی پیښې کوي، ځان د نورو په څیر جوړوي او پردی فکر راخپلوي. الله تعالی سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه: الله تعالی له اسمانه اوبه وورولي او هر لښتي ویالې د خپل ظرفیت په تناسب راواخیستې. هر څوک خپل ځان ته مواهب او ارزښتونه لري، یو په بل کې ویلې کېدلی نشي. د یو شاعر په وینا تاسې ته ځانګړي وړتیاوې در په برخه دي چې له خپلو ځانګړیو وړتیاوو سره څه وکړای شئ. پر خپل ځان باور تر سرلیک لاندې امرسن په خپله یو مقاله کې وایي هغه وخت به راشي چې د انسان علم پر دې حقیقت ګواهي ورکړي چې کینه، ناپوهي او تقلید ځان وژنه ده. انسان باید په هر ډول ظروفو او شرایطو کې پر خپل ځان باور ولري. ژباړه: او ای پیغمبره دوی ته ووایي چې تاسې عمل کوئ، الله تعالی او د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې ستاسې کړه وړه اوس څه دي. ځینې مصیبتونه ګټور هم وي. ویلیام جیمز وایي تر ډیره بریده نااټکله آفتونه او مصیبتونه له موږ سره مرسته کوي. که دوستویسکي او تولستوی د ژوند ترخې نه وای ګاللي نو دغسې په زړه پورې ناولونه یې نشو لیکلی. نیستۍ، بېوزلتوب او یتیمي څپېړې پر مخ وړل کله ناکله د علم او معرفت په ډګر کې د نبوغ وسیله ګرځي. یو شاعر وایي کله ناکله په سترو بلواګانو کې نعمتونه نغښتل شوي وي او ځینې خلک بیا په نعمتونو کې بدمرغه وي. د دې برعکس کله شتمني او زامن د بدمرغۍ لامل ګرځي. الله تعالی فرمایي ژباړه: د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مه غولیږه. الله تعالی دا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیوي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي او چې دوی ومري هم نو له حق نه د منکرتوب په حالت کې ومري. وګوره علماو او پوهانو ته ابن الاسیر خپل نوموتي آثار لکه جامع الاصول او انهایا په داسې حال کې ولیکل چې له ځایه نشو خوځېدلی. سرخسی 15 ټوکه المبسوط په داسې حال کې ولیکه چې په یوه ژوره کنده کې بندي و. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله زاد المعاد په مسافرۍ کې ولیکه. امام قرطبي د مسلم شرح په کښتۍ کې ولیکله. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خپل 10 ټوکه فتاوی په زندان کې ولیکله. ما ته مې ورور خبر راکړ چې په زندان کې قرآن کریم حفظ کړ او 40 ټوکه کتابونه یې ولوستل. ابو العلا المعری خپل دیوانونه او کتابونه په داسې حال کې ولیکل چې په سترګو ړوند و. طه یاسین خپل مذاکرات او مؤلفات په داسې حال کې ولیکل چې په سترګو ړوند و. فرانسوي فیلسوف بایکن وایي لږه فلسفه انسان د الحاد لور ته بیایي. دا په داسې حال کې چې په فلسفه کې ژوره مطالعه بیا انسان دین ته راکاږي. الله سبحانه وتعالی فرمایي
خو پر دې باندې هماغه کسان پوهیږي چې د علم خاوندان دي. بل ځای فرمایي له الله تعالی نه د هغه په بندګانو کې علما ویریږي. دوکتور آی بریل وایي هیڅ کله به هم یو ریښتینی مسلمان پر رواني ناروغیو اخته نشي. الله تعالی فرمایي ژباړه دا باوري ده کومو خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي ډیر ژر به رحمان ذات د هغوی لپاره په زړونو کې مینه پیدا کړي. دغه راز فرمایي ژباړه بېشکه الله تعالی ایمان راوړونکو ته همیشه سمه لاره ښیي. ایمان ښه درملنه ده. د رواني ناروغیو متخصص دوکتور کارل جانګ د خپل کتاب نوی انسان د روح په لټه کې په 213 مخکې وایي د تیرو 10 کلونو په اوږدو کې له نړۍ نه یو شمېر اشخاص د مشورې لپاره ماته راغلل. ما د سلګونو خلکو درملنه کړې چې زیاتره پکې هماغه کسان وو چې منځمهاله عمرونه یې درلودل، یعنی عمرونه یې له 15 کلنۍ نه اوښتي وو. په دوی کې د هر چا ستونزه همدا وه چې هغه د یوې دیني پناهګاه په لټه کې و چې له دغې لارې نه صحیح ژوند وکړي. زه دا ویلی شم چې هر یو ناروغ و، ځکه دغو ناروغانو هماغه څه له لاسه ورکړي و چې دین یې مسلمانانو ته ورکوي، او چې رښتینی ایمان ترلاسه نه کړي دوی نه رغېږي. الله تعالی د یو مجبور مشرک دعا هم قبولوي، پاتې لا د موحد مؤمن دعا. تر بودا وروسته نامتو زعیم مهاتما ګاندي وایي که زه پوجا پاټ د هندوانو د عبادت یوه بڼه ده ونه کړم نو لیونی کېږم. سره له دې چې ګاندي مسلمان هم نه و بلکې په ګمراهۍ کې پروت و، خو یو مذهبي سړی وایي الله سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه کله چې دغه خلک په بیړۍ کې سپریږي نو له الله تعالی نه په خالص عقیدې سره دعا غواړي. دغه راز فرمایي تر الله تعالی پرته څوک کولی شي د کوم اړ دعاګانې قبولې کړي. دغه راز فرمایي او ګمان یې وکړ چې دوی راګیر کړی شول نو الله تعالی ته یې دعاګانې پیل کړي او دین یې په هغه پورې خاص او ځانګړی کړ. ما ډیرو علماو، تاریخ پوهانو او د ادیبانو ویناوې وڅیرلې، خو له چا سره مې چې هم رواني ناروغي درملنې لپاره دغسې یوه کره خبره ترلاسه نه کړه، ځکه چې هغوی له خپل دین سره په امن او سوکالۍ کې له تعقید او تکلیف څخه لرې ژوند کوو. الله تعالی سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه او کومو کسانو چې ایمان راوړ او ښې چارې سرته ورسولې او هغه شی یعنی قرآن یې ومانه چې پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوی دی او د هغو د رب لخوا سر تر پایه حق دی، الله تعالی د هغو بدۍ له هغو نه ایسته کړي او د هغوی حالت یې سم کړ. د ابو حازم خبره واوره. هغه وایي زما او د پاچایانو ترمنځ فقط د یوې ورځې توپیر دی. د پرون خوند ورته نه دی ترلاسه شوی او د سبا په اړه اندېښمن دي. البته همدغه نننۍ ورځ ده او دغه نننۍ ورځ هم پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به هم داسې دعا غوښتله چې ای الله زه له تا څخه د دغې نننۍ ورځې خیر او برکت غواړم. ثابت بن زهیر چې په تابت شرا پیژندل کېده په دې اړه یوه اوږده قصیده ویلې ده. که یو انسان له ډیرې هڅې او زیار سره بیا هم خپله موخه ترلاسه نه کړي نو زیار یې ضایع او له منځه تللی دی، دی به شا واړوي او نور زیار به هم وګالي. یو بل شاعر وایي که د زماني ورځې د راحتونو او زحمتونو ترمنځ اوښتل راوښتل ونه کړي او حوادث هم خپل کارونه سرته ونه رسوي نو زموږ د فطرت کږلیچونه او سختۍ هم له منځه نشي تللی. مه خپه کېږه، ژوند زموږ تر تصوره هم لنډ دی. دوکتور ډیل کارنیګي د یو چا کیسه کوي چې په کولمو کې زخم پیدا شو او دغه ناروغي د خطر تر وروستي پړاو ورسېده. ډاکټرانو ځواب کړ چې ته د رغېدو نه یې. ناڅاپه د هاني په نامه دغه ناروغ له ځان سره فکر کوي چې هسې هم په دې نړۍ کې د څو شیبو میلمه یې، نو راشه له دغو څو شیبو نه ګټه پورته کړه او د مرګ تر راتلو وړاندې په ټوله نړۍ راوګرځه. لنډه دا چې د سفر تابیا یې وکړه، د سفر تذکره او ټکټ یې ترلاسه کړ، خو دا وخت هم خپلو ډاکټرانو ورته ګواښ وکړ چې که پر دغه سفر بوخت شوې نو ښایي چې د دریاب په کوم ژور ځای کې ښخ شي. خو هغه ورته وویل چې نه، ماته مې خپلوانو ډاډ راکړی چې که هر چیرې مړ شي نو موږ به د خپلې پلرنۍ هدیرې ته راوړو. دا د هاني د سفر په بیړۍ کې د خیام د دغو شعرونو په زمزمه کولو سپور شو. راشه چې د انسانیت یوه کیسه درته وکړم او د عمر مراندې د شپې په محفل کې لنډې کړو، ځکه چې خوب عمر زیاتولی شي او نه د شپې په ویښه تیرولو عمر لنډیږي. لنډه دا چې هغه سړي په خوښۍ خپل سفر پیل کړ او د خپلې میرمنې په نامه یې یو داسې لیک واستاوه چې ما د بیړۍ پر شا په مړه ګېډه خوندور خوراک او څښاک وکړ او ډېرې قصیدې مې جوړې کړې. په دغه زمانه کې مې دومره خوښي او نیکمرغي ترلاسه کړې چې په ټول ژوند کې مې نه وه په برخه شوې. ښه نو بیا څه وشول؟ دوکتور ډیل کارنیګي وایي چې دغه سړی له ورپېښې ناروغۍ نه روغ رمټ شو. کوم اسلوب چې د پرې تله راتله وکړل هغه د ناروغیو په له منځه وړو کې بیخي بریالی و. زه د عمر خیام له ادبیاتو سره همغږی نه یم.
ځکه چې په هغه کې له الهي منهجه سرغړاوی لیدل کیږي. البته له دغسې کیسې څخه هدف دا دی چې خوښي له ډیرو طبي درملو څخه ګټوره ده. ډاډه او قانع اوسه. ابن الرومي د شعر په ژبه داسې وایي: هرس انسان د بدمرغۍ په درشل ودروي او همدغه د بدمرغۍ ستره وسیله ده. د هماغې کافي روزۍ هرکلی وکړه چې په اسانۍ سره ترلاسه کیدی شي، په مشقت او خواریو کې مونه ښکیلوي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ژباړه، دا ستاسې شتمني او ستاسې اولادونه هغه څه نه دي چې تاسې موږ ته نږدې کوي. هو، خو څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي، همدغه خلک دي چې د هغو لپاره د هغو د عمل دوچند مکافات دي او هغوی به په دنګو او هسکو ماڼیو کې پر ډاډینه اوسیږي. دوکتور ډیل کارنیګي وایي د امریکا په متحده ایالاتو کې یوې شمیرنې دا په ډاګه کړي چې قلق او اضطراب په امریکا کې تر ټولو لوی قاتل دی. یعنی په امریکا کې ډیر خلک له همدې عمله مري. د دویمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې زموږ 3 میلیونه زامن ووژل شول او په هماغه زمانه کې د زړه درد زموږ په 2 میلیونو ځوانانو برید وکړ. په عین حال کې 1 میلیون ځوانان د اضطراب او عصبي توازن د ګډوډېدو له امله خاورې شول. دوکتور دلکس سکارل وایي چې د زړه ناروغي د دغو تلفاتو په لړ کې د یو بنسټي لامل په توګه پیژندل کیږي. هماغه کسان چې له اضطراب سره مقاومت نشي کولای له وخت نه مخکې مري. خو لوی لامل یې دا دی. خدای تعالی فرمایي: ژباړه، هیڅ ساکښ د الله تعالی له حکم پرته نشي مړ کېدی. د مرګ نیټه لیکل شوې ده. ډیر لیک تور پوستي په امریکا او ډیر لیک چینایان په چین کې د زړه پر ناروغۍ اخته کیږي، ځکه چې دوی د خپل ژوند پر اسانو تګلارو تله راتله کوي. موږ وینو چې خپل ډیر طبيبان هم د زړه د سکتې له امله مري او د دوی شمیر د هغو بزګرانو په پرتله چې په همدغه ناروغۍ مري 100 برخې زیات دی، ځکه چې د ډاکټرانو ژوند تل له دغو نفسي او عصبي ګواښونو سره مخ وي. یو طبيب د خلکو درملنه کوي خو خپل هم ناروغ دی. د رب پریکړه خوښي ټول غمونه له منځه وړي. په حدیث شریف کې راځي چې ژباړه، موږ به هماغه څه وایو چې رب پرې راضي کیږي. انسان باید حقیقتونو ته سر ټیټ کړي او په سړه سینه یې ومني، ځکه چې همدغه د نیستۍ او دربدرۍ په له منځه وړو کې رول لوبولی شي. یو شاعر وایي کله چې په خپل سر کې سپین ویښتان ولیدل نو ما یې هرکلی وکړ، ځکه چې تر دې پرته بله چاره نه وه. د تقدیر پریکړه نه بدلیږي، که ته مرې او که چوې. ایمرسن په خپل کتاب د یو کار په ترسره کولو کې ځواکمني کې یوه پوښتنه مطرح کړي. دغه فکر موږ ته له کومه راغی چې ډاډمن او نیکمرغه ژوند لوی او نیکمرغه خلک رامنځته کوي، سره له دې چې خبره برعکس ده. څوک چې تل د ځان په اړه د ویر په کولو عادي وي، هغوی به دغه ویر کوي، که څه هم د وریښمو له پاسه څملي او ښې پستې جامې واغوندي. تاریخ ګواه دی چې عظمت او نیکمرغي په بیلابیلو پرګنو کې د هماغو خلکو په برخه شوي چې څیري ګریوانونه او یبلې پښې به ګرځېدل او همدغسې خلکو سترې سترې کارنامې سرته رسولي دي. هو، هماغه کسان چې د محمدي دعوت په لومړنیو شپو کې د هدایت توغ یعنی بیرغ راپانده ساته، آزاد شوي غلامان، فقیران او بیوزلان وو او د دغه دعوت پر ضد راپورته شوي خلک د ولس مشران وو. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ژباړه، دوی ته چې کله زموږ روښانه آیتونه اورول کیږي نو منکران مؤمنانو ته وایي: وښایاست له موږ دواړو ډلو نه کومه یوه په ښه حالت کې ده او د چا غونډۍ زیاتې شاندارې دي. او داسې نورې بیلګې. په دې لړ کې د عنتره دغه شعر د یادونې وړ دی: که خلک راته یو تور پوستی غلام وایي نو څه وشو؟ زه په خوی سپینه او د کارنامو له پلوه د قوم سردار یم. د یوه غړي له لاسه په ورکولو پر نورو شکر وکړه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم د شعر په ژبه وایي: که الله تعالی زما د سترګو رڼا واخیسته نو زما په ژبه او غوږونو کې خو لا تر اوسه رڼا شته. په زړه کې مې ذکاوت او عقل مې له کږلیچونو پاک دی او که څه افت را نازل شي نو سترګې پرې پټوم په دې هیله چې یوه ورځ به ختم شي. بشان بن برید وایي: دښمنان مې راته پیغور راکوي، سره له دې چې دوی خپله عیبجن دي او ماته په سترګو ړوندېدل څه عیب نه ښکاري. د قصیدې تر پایه وګوره، د عبدالله بن عباس، بشار بن برد او د صالح بن عبدالقدوس په خبرو کې څومره توپیر لیدل کیږي. عنبر بن عبید العزیز میمون بن مهران ته ولیکل چې تا د عبدالملک په وسیله زما تعزیت کاوه. دا یو داسې کار و چې ما انتظار نه کاوه، خو پرې خپه هم نه یم.